د افغانستان برېښنا شرکت له لوري د پلازمېنې کابل شنو صنایعو صنعتي پارک د 34 میګاواټه لمریزې تولیدي برېښنا دستګاه 126 میګاواټ امپیر سبسټیشن او 220 کیلو ولټ برېښنا لیک د موزي جوړولو پروژو د چارو پرانیست غونډه ترسره شوه. دغه شرکت پخوانی عمومي اجرایي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر په دې تړاو جوړو شویو مراسمو کې وایي په دې پروژو 40 میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي چې د 13 میاشتو په موده کې به بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د ښاغلي عمر په خبره دغه پروژې به د صنعت او اقتصادي ودې د ملاتړ ترڅنګ د صنعتکارانو ستونزو ته رسېدنه وکړي او دغه راز به 1500 کسانو ته په مستقیم او زرګونه تنو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره کړي. قدرمنو دوستانو، نننۍ پروژه چې جمله تقریبا 40 میلیون ډالر په ارزښت یا د 2.7 میلیارد افغانیو په ارزښت باندې افتتاح کیږي. دغه پروژې به د کابل ښار لپاره نه تنها روښنايي راولي بلکې د لاینونو د اضافه بارۍ د سبسټیشنونو د اضافه بارۍ موضوع به هم تر یو حده سره حل شي. بالخصوص صنعتکارانو ته به د توزیع په برخه کې ډېر سهولت رامنځته شي. ورته مهال د چارو ادارې لوی رئیس شیخ نورالحق انور چې په دې مراسمو کې ګډون کړی و وایي هغه حکومتونه چې پردیو ته سترګې په لار و خپل وخت ضایع کړی او هیڅ غوره پایله یې نه درلوده. نوموړی زیاتوي اسلامي امارت په تیرو 4 کلونو کې د هیواد په بېلابېلو برخو رغونې، ټلیفوني شبکو، سړکونو او نورو بنسټیزو خدمتونو کې د خلکو اړتیاوو ته ښه رسېدنه کړې ده. هغه حکومت چې په داخل د افغانستان کې جوړ شوی ده او د افغانانو جوړ شوی ده او د بل چا پکې د پردیو او د رقیبانو هېڅ ګونه رای او نظر پکې دخیل نه ده، نو دې حکومت ته بیا هر اړخیز خپلواکي حاصله ده. دا د همت حکومت ده او دوی بیا یوه مخه کړې ده. هغه حکومت چې پردیو ته سترګې په لارې چې دوی به له موږ سره لاس په کار کېږي او موږ ته به دا ناخوالې ختموي او موږ به د پرمختګ په لاره باندې روانوي، دوی وختونه ضایع کړي دي. له دې سره سم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر مولوي حمدالله نعماني برېښنا د هیواد د اقتصادي پروژو لپاره مهمه بولي او په وینا له برېښنا پرته د پروژو او نورو اقتصادي فعالیتونو پرمختګ ناشونی دی. نوموړی دغه راز له ټولو پانګوالو غواړي چې له دې رامنځته شوي فرصت څخه په ګټنې پانګونې وکړي. برېښنا دا د ټولو اقتصادي پروژو لپاره یو حیاتي ارزښت لري، یو جمله د تیر ارزښت لري. تقریبا که موږ د اقتصادي انکشاف خواته موږ مخ کوو نو له هر څه نه مخکې به خپلو مسؤلیتونو کې دا راولو چې موږ د دې پروژو لپاره د برېښنا تدارک له کومې لارې وکړو. له دې سره د قراردادي شرکت مسؤلین د یادې دستګاه د معیاري رغولو ډاډ ورکوي او زیاتوي چمتو دي څو له عامه او خصوصي سکتور سره په همکارۍ دې ډول پروژو ته دوام ورکړي. We remain strongly interested and fully committed to developing additional energy projects, particularly in renewable power generation and energy infrastructure. We stand ready to continue partnership with both the public and private sectors to support long-term energy, security and economic growth in Afghanistan. د افغانستان برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې د اسلامي امارت له راتګ وروسته د برېښنا ضایعات 13 سلنه ته راښکته شوي چې تر دې وړاندې دا فیصدي 40 سلنه وه.